دا روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې را خاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غتموري د منځاوی نصرو زرنا په یری رجلن فلاس یو سړی کې غتمه نبی صلی الله علیه وسلم نه استعمالولې اولانې د سره نه استعمالولې د سرو زرو غتما دا سړو لپاره حرام ده سره استعمالول سړو لپاره حرام دي ذکر د خود زینت ده او صرف سره زر او د ریخم او استعمال سړو د ناجایز دی او ناروا دی د دې یو کس خلاص باندې غتما د سرو ولیدا دا ته وګرځول نبی صلی الله علیه وسلم دا اولان د سره غتما نه استعمالول به ورته صحابه مشوره ورکړه چې دلته سیستم دسه دی چې مہر د چا نه په یو خاط باندې هغه داغه نه حسابي یو مہر پینې طالب موږ هغه غتما د مہر په ځای استعمال دا غتما واقع به د مہر په ځای لګول چې د خاط په اخره کې هغه لګي نبی صلی الله علیه وسلم به یو غتما جوړ کړ او هغه د ترونه و دا غتما باندې ولیکل الله رسول محمد الله نوم اول ولیکو د رسول نوم بیا ولیکو اولاد محمد ولیکو دا عجزې د وجنه ورنه اصل کې دا محمد رسول الله دی الله نه چې او دا عجزې د وجنه او دا ادب د وجنه د رب العالمین نوم اول کو به د رسالت صفات اول کو او ځان او وې کلم په اخره کې ولیکو په دې طریقه باندې او غتما غتمه به تا دی په حفاظت هم کاو ځکه چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم بیت الخلا تلو یا به د سماعت کې او غتمه به باد په کوله ځکه باندې الله رسول محمد لیکل شو رسول الله په لیکل شو او د الله په لیکل شو دا تعظیم به کاو دې د وجنا چې څوک د ستاویزونه زوړندې چای کې د الله نوم یا د قران آیاتونه یا دعاګانې پای کې دا وبار پیډي اجکل او د ماتي دا بنه ځوندای دا بنه راځي دا وبار پیډي بدر فلانا به چې به تر او چې به استعمالي اوس نن سبای چا کېندا تمیز نشته هغه هم د شانت او د سماج ته بنا چې او تعویذ وو ته ځوندي کدا صحیح هم چې صحیح لیکل د قران آیاتونه په لیکلي د الله نومونه په لیکلي او یې کې دعاګانې لیکلي بیا هم دغه نقصان پدې کې دا قرآن وی ذری دی هغه چرته شرکی تاوی چې هغه به سره چل پکار نه دي د دې کې نبی صلی الله علیه وسلم نهی المنکر وکړه جګړه کاسي دین د غتما د لاس نه ویستو ته گزار کړه دلته سختي وکړه غتمه ته ویستو گزار کړه حال دا دی چې ډیر دین کې نبی اسلام نرمي وکوله دعوت او بعد او دا مقیم کې تعالی کلی مقام مقال د هر ځای پر خپل خبري وزدا او بدیو یو صحابي رالی د باندې چانو نه هغه په جماعت کې او د سماعت شروع تشمیته دي شروع کړ صحابه ته وسه شو را پاتې خبري او ته شروع دي چې د نبی اسلام منکله علم کوي دسي کله کومه تیزه وګړي نو هغه صحابه ته ویل دا پاکي وګړي باندې ورواړو نبی صلی الله علیه وسلم خپل آکاس په حکم دا نظافت دین دی د عبادت دین دی بده کې دا ګندګي ډېر پردانه جوړ شي د کړهان د پترېټه کو نارمل حجاب باندې خو او دل تدا کا دینه وتما خپل ته گزاري دلته سختي وکړه وجه سره دا غنا په هو باندې چې هغه صدا شام درویا وکړو دې د وجه د خلکو تبای پیژني دعوت کار کې خلکو طبيعت پیژني دا کم طبيعت ولا دا مکمل جاهل دي او کنه څنګه خوینه بيشتاو دا حق دا دا کاسته نو د دې کاسته څنګه دا کو هوا خو د سستۍ د وجنال کړه و چې دا مې نه ولري کړي دین لری کړو د گزارې لکه ته خبر سره دې څه لګه سختي په دی او جوان او قبل سره خبر نبی صلی الله علیه وسلم دغه نو واسطه د گزارې کړه او به فرمایلی یا مذو حدکم خاص کئی او کستا سنا علاجم رتین سکروٹ تا من نارین دورنا فیجع وہا فی یدی چی گرزی آگی لگا پلاس فلکی فقیل للرجلی نویرس بری سڑیتا بعد ما ذهبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا پر سکروٹ دا جہنم سکروٹ دا دینا معلومی دا سوک چی غتما دا سروزر استعمال یا بل سکے دا سروزر و آغا سڑی خذو له جای ذکر جو استعمالي سړی نه سړی استعمالي نو هغه د سیدا چې دا ولس کروټه د اور سازش
او دا کېږي ډېر کراتې لکه څنګه چې نبي په بل روایت کې دی چې د چا پیسې د پړکو نه ښکته دا جهنم کې ان هغه جهنم دغه جهنم ته داسې چې د چا ګوتما د سرو زرو په لاس یې بل څه شی او دا سړی نو دا سکروټه د جهنم د اور د پلاس کړی دا یعنې معنا دا چې دې د وجې نه به دا اور ته ځي دا سکروټه به د دې په لاس کېږي دې دا سکروټه ور په لاس کولی شي فقیل لرجل نو ویلې دوی سړي ته بعد ما ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د هغه نه چې لاړې نبي علیه السلام خذ خاتمکه او رواخله دې خپله ګوتمې لره ګوتمه دې رواخله انتفا به نفع پې واخله یعنې بل څه پې ساته صحیح ده ته خو استعمالولی نه شي دا ګوتمه راواخله د دې نه ښځو دپاره څه ساز ګوتمې ته ساز هغوی استعمال دپاره یې ساز په فایدې راواخله یا خو دا وخت کې سره خرڅ یې که او څه فایده پې واخله دا خرڅ که دا ګوتمه خرڅه که تا ته په دینار دراهم میلاو شو هغه به نوره څه نفع واخلي نفع پې واخله دې ځای کې یو څو خبرې دي یو خو دا چې نبي علیه السلام دې کس نه ګزار کړي دې نه معلومېږي دا چې د نهي عن المنکر او پاو دی کې د یو مسلمان مال تلف کېږي ان هغه مال یې خرابېږي دغه ځای کې او دای په ناروا طریقه یې دا مال نو دا وله غورځولی شي او بېرته ورته دا نبي نه دي ویلي چې راواخله نفع پې واخله نبي دا نه دی ویلي او دا چې صحابه ویلي نو هغه خبره وروسته کړو نبي دا خبره نه ده کړې بس هغه د دې نه دا معلومېږي چې د یو چا مال په داسې طریقه باندې مثلا د یو چا سره د غلا یو شی ورسره یو څه ترې واخلې او ترې ګزارې دا هم مال دی دا خو طلب شو ضایع شو هسې ضایع کړي خو دا کولی شي لکه نبي دلته دا ګوتمه ګزار کړه دي او بېرته ورته ونه ویل چې ترې راواخلې ته بل څه جوړ کړه په دې وجې ته ګزار نو دا خو طلب کېده او ضایع کېده خو نبي بېڅ پروا ونه کړه نو په دې طریقه باندې چې داسې وشي نو دا پرې کې څه ګناه نشته دا طلب کول صحیح دي او د موسی علیه السلام په واقعه کې قرآن کې راځي کله چې سامري د سرو نه سخې ساز کړی موسی علیه السلام هغه وسو او هغې څوک ګزار یې کوله سمندر ته وله ګزار نو څه نفع یې ورته پې بېرته وانه غوښتل چې نفع پې حاصله کړي هېڅ یې ترې ګزار لرې کړو ځکه د هغې نه ناروا سي اوس هم چا مثلا یو بوټ ساز د سپینو زرو نه یا د سرو زرو نه او ترې ګزار کړي بېرته ورته مه ویې چې دا راواخله ځان له ورته بل شی جوړ گزارے کرے خو چې وس راځي په هغه صورت کې او دلته خو نبي څه شی دی امیر المؤمنین دی خلیفة المسلمین دی دا خلیفه او امیر دی ناغه هغه نهي عن المنکر شي کول چې بيدیه دی لکه هر سړی په کور کې مشر دی دا په کور کې شي کولی داسې یو څیز ګزار کړي چا خو په نور چا باندې چې د ده وس نه راځي او د هغو مشر نه دی نو د هغو څه دا نه شي کولی یو څوک د چا امیر دی هغو څه دا شي کولی نبی صلی الله علیه وسلم خو د دې وبېته امیر و نو هغه نهي په لاس باندې وکړه بیدیه منع دی وکړي څنګه چې حدیث کې راځي یو سړي اوس کېږي په لاس دی نهي عن المنکر وکړي که دا نه کېږي په ژبه دی وکړي او که دا نه په زړه کې د عبادت وګڼي وذلک ضعف الایمان دلته نبي علیه السلام په لاس دا کار وکړو ځکه دا امیر و د ده وس کېدو په دې باندې او بیا ورته نبي علیه السلام چې کله لاړې صحابه ورته وویل راواخله او څه نفع ورته واخلي قال بکس کلک ایمان دوی خبرو ان دا راغستل د دې صحابو د قول معلومیږي دا چې دا راغستل یې څه ناروا نه دي خو چې د چا نه ګزار کړي نو دا څه په دې نه رانیولی ستا ولې د پلاني مال ضایع کړی دی چې په داسې ناروا طریقه کې استعمال او چې د ګزار کړي څه پې نه رانیولی شي ولې د پلاني مال ضایع کړی دی او هر چې دا بېرته راغستل دي د دې صحابو د قول موافق نو دا بیا جواز لري ان جایز دا هم ده چې راواخلې خو د صحابه کلک ایمان ولري صحابي ځکه هغه داسې وایي لا قسم لا والله نه قسم په الله لا اخذه زه نه اخلم دې لره ابدا هېڅکله نه یې راکړم هېڅ وقد طرحه رسول الله صلی الله علیه وسلم او تحقیق سره غورځولی هغې لره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبي دې ګزارلی زه دې بېرته روان نبي غورځولی دې نه راغلی صحابي ته تېر شو روانه وسته دا دغه کلک ایمان رواه مسلم دا روایت دی د مسلم شریف